بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمند احمد علي ما او دا ټیم کې په تالاو کورونو میره مصری بانډه کې یم. څنګه چې تاسو ته پته ده چې په دې ملک کې یو بله وبا راغلې چې د هغه نوم یې دی لیمفسکیني د ځناورو بیماري ده. د دې تقریبا یوه نیمه میاشت یا زیات نه زیات 2 میاشتې به شوي. د سرکاري ریپورټ مطابق تقریبا 30,000 نه سیوا کیسونه چې دي هغه حکومت سره ریپورټ شوي د بیمار کېدو، او تقریبا 1500 هغې سره دغه ریپورټ دی چې دا مړه شوي دي. خو دا هغه ریپورټ دی چې دا په سرکاري سطح باندې دی. څنګه چې دا کور دی چې دلته 15 څاروي مړه شوي دي او مزید چې نور کم څاروي دي هغه هم ټول بیماران دي. مطلب د خبرې دا چې دا داسې ریپورټ دی چې په سرکاري سطح دی، کم چې په دیهاتي علاقو کې دی دلته د سره هغه ډاکټر نه دی راغلی، دلته ویکسین والا نه دی راغلی. د هغې وجې نه دا بیماري ډېره په تیزۍ سره پیلاو شوه، او دا بیماري د دې زیات نقصان غریبانانو ته ځکه دی چې د عمل هغه سړی ساتي چې د هغه نه څه غټ روزګار وي نه یې څه غټه نوکري وي. ګینې چې زه وایم چاته نوکري میلاویږي هغه د سوټو دا کار نه کوي، هغه بیا د چا څاروي نه ساتي. خو زمونږ عموما د میرې خلک د دې دیهاتي خلک دی زیات څاروي د دوی خپل نه وي، دا اکثر دی په نیمه باندې ساتي، او بیا هغه د نیمې هغه څاروي هم چې د سړي نه هغه یا بیمار شي یا د هغه مړ شي نو هغه ته ډبل د هغې خفګان وي، یو د پیسو او بل د خپل کړاو. دغه کاکاجي موږ سره د دې سره یو څو خبرې کوو. تاسو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کاکاجي اول خو راته خپل نوم ووایه. زما نوم زلیدار دی. زلیدار. تاسو څو څاروي مړه شوي؟ یاره 15 څاروي مړه شو، دا 15 شپږ چې کوم دي دا ناجوړه دي، نور هم داسې. نو دا څنګه ښه کېدو طرف ته روان دي که نه؟ یاره ښه کېدو اړخ ته خو دا پکې نه وي، دا ښه شوي نه دي، ورځ ورځ پروت دي. نو دې ته څه ویکسین دوايانې تاسو؟ ویکسین دوايانې به دغه ډاکټر چې راوستو هغه 2,500 روپۍ څاروي ته مو واغوستو، او نور سرکاري لکه دلته هېڅ هم نه راغلی سرکاري. دا ډاکټر چې کوم راغلی و دا تاسو خپله ورته سوال جواب کړی؟ خپله مو ورته سوال جواب کړی. سرکاري نه؟ نه سرکاري نه دی. او دا راته ووایه چې کله دا څاروي بیمارېږي د ده څه نشانات وي؟ ده کې تاسو ته څه داسې دغه نشان ښکاري چې بی دی اوس بیمارېږي؟ ده کې دا نشان دی چې ده کې د هغو نشان نه ښکاره شي معمولي، او د ده تبه زیاته وي. نو بس په دغه وجه دغه نشانې دي چې د تبې په وجه، او تبه ده تر اخري پورې چلېږي، تر مرګه پورې د تبه چلېږي. د تبې څه علامه دی؟ خوراک نه کوي که سملي نه که پاسي نه، څه علامات دي؟ لکه اوس دې کې دا یو غوا ده، دا ډاکټر سره چې ولاړه ده، د دې به تقریبا څه 1200 شوي، دا همداسې نه ده، بس مسلسل ولاړې، د شپې او د ورځې ولاړې. داسې ډېر څاروي چې کوم زموږ مړه شو که نه، هغې کې مو هغه ټول ورځ دغه شان د شپې او د ورځې به ولاړو، بس اخري پرېوتل. زه خو وایم چې یو څاروي ته بیماري خانجي هم نه لګي او هغه ته مسلسل ودرېږي، هغه به د هغه دردونه نه به هم هغه ځل مړ شي. 10 منټه کوشش دارې دي، صحیح خبره ده. 10 منټه ودرېږي نو ختم شي سړی. نشي ودرېدلی په ځای. دا څاروي ستاسو ښکلي که نه په نیمه؟ دا جي بس دغه شانتې واغښتي مو په بیه باندې، او به دغه څه د نیمې وي، او به دغه قربانو ته مو بوتلي مو، بس فرق د دې وجې نه چې د دې بیمارۍ له وجې. بیماري پکې وه؟ بیماري لکه دې کې نه وه، هغه ټیم دونه نه وه دلته زموږ د سارو کې نه وه، خو لکه د یارې خلک په منډه کې داس نه میغین به یې غشتو لکه د دغې نه وه. نو تقریبا دا کم څاروي دي چې مړه شوي دی به څونه نقصان شي؟ یاره کم از کم جي هغه خو غټې غواګانې وي، نو چې کم وي نو 1-20 باندې خو چې غوا حساب کړي نو 3 غواګانې مړي دي، یو غوی مړ دی. 6-7 لک روپۍ به ته دا مزید چې کم نقصان کېږي؟ دا مزید چې کم دی نو دا خو دا مخامخ چې کم ولاړ دي 15 څاروي دلته ولاړ دي، او یو شی 2 کور هم دي، نور هم دي، هغه هم بیماران دي، لکه همداسې ورځ تر ورځه نور سیوا کېږي، کمېږي نه ده. څه وایي حکومت ته څه اپیل کوي؟ بس زمونږ خو یاره دا دونه بیماریان دي لکه څاروي ډېر بیماران دي، کور کې مو ولاړ دي، په بار هم دي، روغ کې ولاړ دي. نو بس اوسه پورې زمونږ لکه حکومت چې داسې دغه نه دی کړی. لکه تاسو ته ډاکټر هم نه دی راغلی؟ نه ډاکټر هم نه دی راغلی، لکه سرکاري مونږ ته څه داسې شو هېڅ دغه نه دی. او چې کوم ډاکټر راځي څونه پیسې؟ یاره د یو څاروي تقریبا هغې 2,500 روپۍ، بیا هغې لکه وایي چې تاسو سره مونږ درته خپل
رش دی په هغې باندې نو بس دې ټایم کې لکه موږ ته اوسه پورې چې حکومت سره دا بله د بازار کې چې کوم سپری میلاویږي یا دوایانې میلاویږي دا څه کار کوي؟ یاره بس خلک یې راوړي لکه بس چې څوک لکه اوس یو سړي مریض وي کور کې نو لازم خبره چې څوک ورته څه ووایي یاره دا شی راوړی دا شی هغه هر څه ته لاس اچوي. هر څه ته لاس اچوي بس اوسه پورې داسې هغه نه راغلی. جی جی. بالکل. نو څه اپیل کوئ حکومت یې وخت ته زمونږ ښودلو؟ یاره مونږ وایو چې یاره مونږ ته راشي لکه زمونږ خلک غریبانان دی لکه وس یې نشته لکه که یو فصل وي لکه تماکو دا پیره تماکو هم چا نه یې کرلي دغه سارو ته خلکو دغه هم هغه کړی دی او نو هغه هم دا پیره په هغې بیماري راغله نو اوسه پورې په هغې باندې څه داسې دغه نه یې حکومت سره اکشن نه یې اخیستی نو چې په کار دی ته په کار چې راشي لکه کم از کم دې ته سپریګانې او هغه مغه وکړي سرکاري ویکسین وکړي اوسه پورې لکه داسې څوک نه یې راغلی. هغه دې داسې نبیل بھائی څه وایې راته؟ نو زه خو به دا ووایم چې یاره دا ډېر غریب خلک دي او زمیندار خلک دي او بس د دوی لکه داس کې دوی چې کوم دي نو دوی چې دې ته ګیاګانې راوړي نو کم از کم چې زه وایم چې 3 کاله کې لکه دوی به چې دی دا رالوېږي او 3 کاله به دوی چې دی دا ګیاګانې راوړي او دا تکلیفونه دوی برداشت کوي او په ګرمیانو کې په تماکو کې ګیاګانې کوي په ټانټو کې ګیاګانې کوي نو ما نن هم چې کوم دی ایسي ته زه تللی وم خاص د دې لپاره لاړم ما ته ما هغوی ته وویل چې یاره تر اوسه پورې لا یو سټاک والا نه دي راغلي چې دوی ته څه علاج جاري کړي نو هغوی وویل چې یاره تاسو ښه وکړه چې راغلی نو انشاءالله مونږ به درځو او واتساپ نمبر مونږ ته راکړو انشاءالله په دې رابطه وکړئ نو سبا به انشاءالله مونږ درشو نو مونږ د هغوی ډېر شکرګزار یو چې زمونږ خبره یې ونه غورځوله مونږ وایو چې دوی ته څه پیدا ورسو چې مزید نقصان یې ونه شي صحیح شو. قدرمندو تاسو زمونږ د نیرونو خبرې واورېدې یقینا تاسو ته چې څنګه ما وویل دا زمونږ د غریبو خلکو او همدغه مالونو ته دغه فصلونو ته اسره وي او کله چې دا اسره هم ختمه شي نو بیا تاسو ته د مهنګایۍ تاسو ته ښه پته ده چې حالات چې دي هغه د کابو نه بهر دي به هر حال مونږ خپل انتظامیې والو ته دغه ریکویسټ کوو چې دا زمینداران چې دي نو دا ګورئ د دوی په ملک کې یو ډېر اهم کردار دی د ملک په معیشیت کې د دوی ډېر اهم حصه ده نو برای مهرباني د دوی خبرګیري وکړئ او بل د حکومت د طرفه چې دوی سره څه مرسته کیږي په څه لحاظ سره هم کیږي که هغه دوی ته مزید بچړۍ ورکولی شي داسې څاروي ورکولی شي د ساتنې دپاره یا نقدي دوی سره څه امداد کولی شي او دا یوازې دا کورنۍ نه ده داسې په زرګونو کورونه دي چې